السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه وي. نن در سره هغه انفارمیشن شیر کوم چې هغه ډېر زیات اهم دی، ځکه چې عمران خان صاحب ته به د 15 فروری نه مخکې سزای موت یا عمر قید چې کومه ده دا به اورولی کېږي، او صرف عمران خان صاحب ته نه بلکې د هغه سره به شاه محمود قریشي صاحب ته دا هم اورولی کېږي. د دې نه علاوه به زه تاسو ته دا هم وایم چې د 15 فروری نه والا تر 8 فروری پورې به په پاکستان کې چې انټرنیټ به هم نه وي. د دې حوالې سره زموږ سره ډېر اهم معلومات دي، هغه به تاسو مخې ته وږدو. د دې سره به تاسو ته دا هم وایو چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه جلسې دي هغه په پاکستان کې ډېرې زیاتې ناکامه شو دي، او پرون چې کومه جلسه په راولپنډۍ کې شو او کومه چې په ایبټ آباد کې شو د هغې تعداد څونه دی هغه به هم ستاسو مخې ته وږدو. د دې نه مخکې راځو، نن د اتوار ورځ وه او دا د اتوار ورځ زموږ او ستاسو دپاره د چوټۍ ورځ وه، خو چې کومه مقتدر حلقې دي د هغې دپاره دا بالکل د چوټۍ ورځ نه وه، ځکه چې هغې په هغه ګرینډ سکیم کې مصروف وو، کومه ګرینډ پلانینګ چې هغې کړی و او د هغې د کامیابولو دپاره هغوی چې کومه دی کوشش کولو. څه اعداد او شمار دي چې هغه به زه ستاسو مخې ته ږدم چې هغه تاسو واورئ، د هغې نه بعد به تاسو ډېر زیات خوشحاله شئ، او صرف تاسو نه بلکې د پاکستان چې څومره عوام دي هغه ټوټل به خوشحاله شي. دا به او څه تصویران دي هغه به ستاسو مخې ته ږدو چې هغه تاسو وینئ، نو د هغې نه به هم تاسو ته ډېره زیاته خوشحالي میلاو شي. مخکې زه تاسو ته دا وایم چې عمران خان صاحب ته به سزا میلاویږي، او دا سزا چې کومه دا به دوی ته په هر حالات کې میلاویږي، او دا سزا به یا سزای موت وي یا به عمر قید وي یا به 14 کالو قید وي، او دا به دوی ته په هر صورت کې ورکولی کېږي. او دا سزا چې کومه ده د 6 او د 9 فروری نه به مخکې وي، یعنې په 15 تاریخ باندې که دا چېرته ورکړی شي، په 15 فروری باندې عمران خان صاحب ته دا سزا واورولی شي، نو دا به د هغه کسانو دپاره ډېر زیات ویل اینډ ګوډ وي، کوم کسان چې دا غواړي، ځکه چې د 15 فروری نه بعد چې کومه دی سیاسي چې څومره انتخابي سیاسي سرګرمیانې دي هغه به بند کړی شي، او په 4 او په 8 فروری باندې چې کوم دی په پاکستان کې به انټرنیټ هم بند وي. که چېرته ستاسو دا پلان وي چې په 8 او 4 فروری باندې تاسو انټرنیټ استعمالوئ، نو هغه پلان تاسو در وس نه خپل کامیاب کړئ، ځکه چې په دې تاریخ باندې به پاکستان کې انټرنیټ چې وي هغه به بند وي. په دې دوران کې به عمران خان صاحب ته سزا هم اورولی کېږي، او دا پلان چې کومه دی او دا جنډه د مخکې نه جوړه کړی شو ده، او دوی به کوشش کوي چې څومره پورې کېدی شي چې دوی دا کامیاب کړي. خو ګورو چې دا کامیابېدی شي که نه شي دا به وخت وایي. په ډیلی بیسس باندې د سایپر او توشخانه کیسز چې کومه دی دا اورېدلی کېږي، او زیاته پریارټي چې کومه ده دا سایپر کیس ته ورکړی کېږي، ځکه چې په دې کې به عمران خان صاحب ته یا سزای موت یا عمر قید چې کومه دی دا اورولی کېږي، او د عمران خان سره چې کومه شاه محمود قریشي صاحب ته به هم دا اورولی کېږي، ځکه چې د دې د وجې نه به د پاکستان تحریک انصاف چې څومره سپورټران دي یا ووټران دي د هغې مورال چې کومه دی دا به کم کړی شي. دا سزا چې کومه دا به په بدنیتۍ باندې مبني ده. د دې مطلب دا دی چې پاکستان او د پاکستان کې چې څومره عوام دي او د پاکستان تحریک انصاف سره چې محبت کوي یا پاکستان تحریک انصاف سپورټ کوي، د هغې غونډو چې کومه دی چې د هغې حوصلې چې کومه دي دا ماتې کړی شي، او دوی دومره د احساس کمترۍ شکار کړي چې په 8 فروری باندې دوی بالکل د الیکشن دپاره راوه هم نه وځي، او دوی دونه ویرېږي، او دا یاره چې کومه دا صرف عوامو په دن نه هم نشته، بلکې دا پاکستان کې چې څومره مشینري استعمالیږي او د پاکستان تحریک انصاف دوی هم یریږي چې په 8 فروری باندې به آخر څه کېږي. د وجه دا ده چې څومره انټیلیجنس ادارې دي یا سیول یا ملیټري ادارې دي یا سرکاري یا پرایویټ چې څومره ادارې دي هغه ټوټل دا وایي چې په 8 فروری باندې به په پاکستان کې عوام راوځي، او دوی به ووټ اچوي، او هغوی ته دا هم اندازه ده چې دا به څوک سپورټ کوي او چاته به دا ووټ اچوي، هغه ستاسو ټولو مخې ته دی. د هغې د وجې نه دا خوف او حراس چې کومه ده دا په پاکستان کې پیدا شوی دی. عمران خان صاحب چې کومه کسانو نه خوښولو یا د عمران خان صاحب ناقدیم وو، هغه هم اوس په دې خبره باندې مجبوره شوي دي چې د 8 فروری نتایج چې کومه دي دا دې تبدیل نه کړی شي، او 8 فروری په پاکستان عوام چې کومه دي دا به صرف او صرف د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف سره وي. پرون چې کومه د اف آی آر او یو انکوایري چې کومه د اف آی آی کې کولاو کړه شو ده، او په هغې کې چې کومه د عدلیې کنده د عدلیې اوږه چې کومه په هغې کې به استعمالیږي، او په هغې کې دوی ویلي چې د ججز خلاف چې کومه پروپاګنډه کېږي، او خاص طور باندې چې کله د پاکستان تحریک انصاف نه د بلې د واپس اخیستلو چې کومه فیصله یې ورکړې وه، د هغې نه پس دوی وایي چې چیف جسټس قاضي فایز عیسی صاحب چې کومه دی دا په سوشل میډیا باندې خلکو چې کومه دی په نشانه باندې ایښودی دی، او د هغې توهین یې کړی
کړی او 115 انکوایری چې کوم دي باضابطه تور باندې دا رجسټر کړل شو دي او پایې دا هم ویل دي چې کوم خلک غلط معلومات خوري پاغه کې 15 کسان چې کوم دي هغه ته نوټیسز لګلې دي او اف آی ای د تحقیقات چې کوم ده د دې مرکوزه کاروایی چې کوم ده د معاملې د سنجیدګۍ د دې خبرې نه پته لګي چې اف آی ای چې دا کوم نوټیسز ورکړل دي د دې سماعت چې کوم ده په 13 او په 19 جنوري باندې خو دي دا چې پاغه کې کوم خلکو ته نوټیسز لګل دي پاغه کې چې د زنو تعلق د میډیا سره او د زنو د سوشل میډیا سره او پای کې بالخصوصا 47 یعنی وسلوخ کسان چې کوم دي چې مشهور شخصیات دي هغه شامل دي او چیف جسټس او صاحب او ریاستي ادارو خلاف چې کوم غلط معلومات خورول شوی دي پای کې وسلوخ افراد چې کوم دي پاغه باندې جرم چې کوم دي مرکوز کړی دی په دې لیست کې چې کوم ده یو انکر هم نه پاتې کړل شوی چې کوم پاکستان تحریک انصاف سپورټ کوي یا د هغې په حوالې سره خبره کوي پای کې څه انکران دي چې هغه ستاسو مخکې تقدم چې پای کې شاهین صفایي صاحب دی صابر شاکر صاحب دی مطیع الله جان صاحب دی ثاقب بشیر صاحب دی ریاض الحق صاحب دی سید حیدر رضا مهدي صاحب دی اسد علي تور دی عارف حمید بټي صاحب دی صدیق جان دی یعنی دا پکې شامل دي او د عمران خان صاحب د سوشل میډیا چې کوم مشر و اظهر مشوانی صاحب هغه هم په دې کې شامل کړی شوی دی او د دې نه علاوه چې کوم دي نور هم ډیر کسان چې کوم دي هغه په دې لیست کې شامل دي او دا ارسایس د دې وجه نه کېږي چې یو ګریډ سکیم چې کوم د مخکې نه جوړ شو او دا ګریډ سکیم د لپاره چې کوم دی به د عدلیه اوګه چې کوم د هغه به استعمالي او په دې ټوټل معاملاتو کې ښه خبر دا راغله ده د اسلام آباد های کورټ چې کوم کورټ اسوسییشن او دا غي دوه غټ تنظیمونه چې یو د اسلام آباد های کورټ دی او یو د سپریم کورټ دی هغه د چیف جسټس سره ملاقات کړل او دا غي نه بعد هغه یو اجلاس کړی دی او دا غي اجلاس نه بعد چې هغه یو پریس کانفرنس کوم دی هغه جاری کړی دی او په دې کې خاص تور باندې دیو مزامت کړی دی چې څه په میډیا باندې څرنګه چې په میډیا باندې حمله کیږي او د عدلیه د اوګه چې کومه د استعماليږي هغه وجه دا بنیادی خبره ده او د دې نه بعد د پریس اسوسییشن چې کومه ده د کورټ د مشترکه تور باندې هم یو پریس چې کومه جاری کړی دی او په دې کې های کورټ او سپریم کورټ دواړه د اسوسییشن موجود او د سپریم کورټ د طرف نه میا اخیل انجن صاحب چې وو د صدر وو د دې نه بعد چې آزاد عدلیه دی ویلو چې آزاد عدلیه او پریس باندې موږ یقین ساتو او د دې نه بعد چیف جسټس صاحب سره بیا دی یو ملاقات کړو او د ګول پورز باندې چې کومه ده اوپن کورټ کې به دا فیصله چې کومه ده اوریدل کیږي دا ارڅ زکه کیږي ځکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې سونه جلسې دی هغه ناکام کیږي لګیا دي او اوس خو په ډیره بوره طریقې سره چې کومه دا ناکام شو پرون په پنډای کې یو جلسه شو چې هغه اعداد او شمار چې کوم دي هغه تاسو مخامخ دي او زه کوشش کوم چې دا هم تاسو مخ ته کېدم پر پنډای لیاقت باغ کې یو جلسه پرون شو او هغه ته شهباز شریف صاحب راتللو او غیر راغله او غیر تقریر وکړو یو بل جلسه چې کومه دا په بټاباد کې شو او الته مریم نواز صاحبہ تلیوا دا دوانه جلسې چې کومه د پاکستان مسلم لیگ نن چې کومه دا ډېری ناکام شوی د پنډای اعداد او شمار چې تاسو مخ ته کېدل نو په پنډای کې ټوټل چې کومه د 15000 کرسي لګولې شوی او دا د پاکستان مسلم لیگ نن د طرف نه دا ویلې شوی دي هغه 15000 کرسو کې چې د صرف 2500 کرسي داس وی چې هغه کې کسان ناسو او باقي چې څومره وي دا خالی وي کچرته 2500 نه او میکسیمم اماونت د دې منګو وایو تر 3000 پورې کسان الته موجود د ضلع راولپنډي کومه خبره وکړو نو په دې کې د قومي اسمبلی چې کومه د شپږ سیټونه دي او کسا د دې سره موږ اسلام آباد ملاو کو نو درې د اسلام آباد هم دي نو دا ټوټل 9 سیټونه جوړيږي او 14 سیټونه چې کومه د صوبایي اسمبلی دي دا ټوټل 2 سیټونه جوړيږي او په دې کې د ووټرانو چې کومه تعداد ده دا تقریبا 50 لک پورې ده په 50 لک کې صرف دیو چې کوم دی 3000 وټران راوستلو باندې دیو کامیاب شو او دا هم پته لګی چې دا 3000 وټران د دې ضلع وو او کنو خو دیو صرف په دې کې کامیاب شو چې صرف او صرف 3000 کسان دیو راوستیو او شهباز شریف صاحب کومه په دې باندې ډیر زیات خپه شوی دی ځکه چې چرته د دوی امیدوارانو چرته 1500 کسان هم راوستي وي نو دا به تقریبا 11000 جوړ شوی خو په هغه کې هم دیو ناکام شو دی او د پنډای نه چې کوم خلک پیدل لیاقت باغ ته تللی شو
هغه هم په دې کې څه دلچسپي نه ده ظاهر کړ، هغه هم الته نه دي تل. او دا جلسه چې کومه ده په دې کې تقریبا 1000 پولیس چې کوم دا هم په سکیورټي باندې موجود وو، یعنی 1000 کسان الته د پولیسو هم موجود وو. په ایبټ کې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف سپورټرانو هغه د جلسې ته درو، ځکه چې مریم نواز صاحبه چې کوم ځته ځي نو د هغه د لپاره هم ځنې کسان چې صرف مریم نواز صاحبه وایي نو الته د پاکستان تحریک انصاف کوم سپورټران چې تلو د هغه اوازونه او د هغه چغې تاسو هم لیدل چې په کومه طریقې سره هغه د پاکستان مسلم لیگ خلاف اوازونه کړیو. وز راځو د فیصلې طرف ته چې لاړه کمپنی چې کومه دا فیصله شو چې دا په هر حالات کې راوړل کیږي، خو هغه په خپل چې کومه د راتلل نه غواړي، ځکه سهیل وړای صاحب چې کومه د اعتزاز سید صاحب چې کومه او باقي چې نور چې څومره کسان دي چې هغه د ناقدیمو د پاکستان تحریک انصاف او دغه ډیر زیات قریبو د پاکستان مسلم لیگ هغه اوس چې کومه د زمزمکه چې کومه حقایق دي دا غي نه خلک آگاه کوي او کوم کسان چې فیلډ ته ځي او واپس راځي نو هغه دا وایي چې عوام موټ چې کومه هغه اوس هغه په خوانه موډ نه دی او هغه ویل چې دا پیل نه چې کوم سوچ کړی شو چې دا نتایج به راځي، هغه نتایج چې کوم دي اوس نه دي را روان. او اوس یو سل 15 انکوایرانې داسې دي چې هغه به په اف آی ای کې کولاویږي. د دې مطلب دا چې یو سل 15 جرنالست چې کوم دي هغه به يرول کېږي او هغه ته به دمکی ورکول کېږي چې پارټ اتمه او دویمه هم خبردار چې اتمه فروری نه مخکې به عمران خان صاحب ته او شاه محمود قریشي صاحب ته سزا اورول کېږي، ځکه چې د خلکو د مورال چې کومه چې دا کم کړی شي او خو تاسو د بیریږئ نه، ځکه چې دا عمران خان صاحب ته سزا ملاو شي یا هغې ته واورول شي نو دا قیامت نه راځي، تاسو به په هر حال باندې ځئ او ووټ به اچوئ په 8 فروری باندې، ځکه که عمران خان صاحب ته سزای موت واورولی هم شي نو دا فیصله چې کومه دا به واپس کېږي، ځکه چې دا په بدنیتۍ باندې مشتمل دا فیصله. نو دا هغه حقایق چې ما تاسو مخ ته کې خو زه کوشش کوم چې نوې زموږ سره کوم حقایق راځي به تاسو مخ ته هم د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله